دا د بلخ ولایت د مرکزي سیلو د ډوډۍ پخولو څانګه ده چې اوس مهال پکې شاوخوا 10 کسان پر کار بوخت دي. په ورځنۍ توګه 3000 ډوډۍ پخوي. هغه سیلو چې یو وخت په لسګونه زره ډوډۍ پکې پخې دي او دولتي اداراتو ته به لیږدول کېدې. د دې سیلو مسؤلین وایي که چیرې ټولې دولتي ادارې خپل ډوډۍ له دغه ځایه واخلي نو دوی کولی شي خپل پخوالي کې زیاتوالی راولي او په لوړ کیفیت مناسبه بیه خپل خدمات وړاندې کړي. فابریکه نانپزی ما فعلا که طور 24 ساعته فعالیت میکنه تقریبا در حدود 8 نفر کارگر و 1 نفر 2 نفر از کارمند دولت اینجا ایفای وظیفه میکنن که نان خود به وقت و زمان تولید میکنن و ادارات انتقال میدن. و خواست ما از دولت از امارت اسلامی همی است که باید کوشش کنند هدایت بدن به ادارات مربوطه مثلا پلیس یا قول اردو بر از اونها که وظیفه بدن اونها به نانشون با ما قرارداد کنن. ما میتونیم که فابریکه خود توسعه بدیم در حدود روزانه 5000 تا 1000 نان تولید کنیم تا باشه که مظهر خدمت به هموطنان خودم شیم در داخل شهرم و برای ادارات دولتی هم و نیروهای نظامی و ملکی خودم. واقعیت یک کاری برای ما میسر شده که هم نان بدیس میگم هم چی بدیس میگم هم خانه ماست و هم چیزی ما چی ضرورت داریم که ما اگر کار بکنیم دینمی وطن خود ما زحمت بکشیم در وطنهای خارج بریم. اگر کارخانه سیلوی ولایت بلخ کارخانه که دوران نورزا فعال است اگر او فعال شود و نانای سیلو فعال شود بیشتر از 450 نفر کارگر داره که فرض مثال 400ش مردینه باشه شاید 50ش خانما باشه. این هم یک زمینه کاری خوب است. د غنمو ساتنه د ډوډۍ پخول او لابراتوار د سیلو له اساسي برخو څخه شمیرل کیږي. کومې ډوډۍ چې اوس مهال دلته پخیږي په ورځنی ډول د بلخ ولایت روغتونونو ته ویشل کیږي. عواید سیلو یکی بخش اساسی است و یک غیر اساسی است و اساسیش همین که از عواید خود سیلو ما به دست میاریم که تقریبا نزدیک به 4 میلیون میرسه و بخش غیر اساسیش که از طریق مستاجرین است به دست میاره و هم البته بالاتر از چند میلیون به دست میاره سالانه. د بلخ ولایت مرکزي سیلو چې په 1922 لمریز کال کې فعالیت پیل شو د څو لسیزو راهیسې د امکاناتو د نشتون له وجې کارونه ودرېدلي وو. خو له نن نه 2 کاله مخکې د اسلامي امارت لخوا دغه لویه فابریکه یو ځل بیا فعاله شوه. ضابط خان انځور، عفان نیوز، بلخ، مزار شریف.